دا یو څو شېبو لپاره منور قصید راشه دا یو څو شېبو لپاره منور قصید راشه نو لپس وم سر تر د ژوند لار زمن د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره. درنو اوریدونکو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ټولو نه زیات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کس و. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو کې له ټولو څخه افضل او له ټولو څخه بهتر او غوره و. د ده درجه او مرتبه له بیان څخه وتلې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابابکر صدیق ته د الله تعالی د خوښي او د جنت د لاسته راوړلو زیری ورکړی و. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له رحلت څخه وروسته او د وفات څخه وروسته صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم حضرت ابابکر صدیق د رسول الله خلیفه او ځایناستی وټاکه. د ده د قوت او شان دا حالت و چې ټول عرب د ده تر اقتدار لاندې ول او لښکر یو خوا د شام په میدانونو کې له رومي لښکرو سره او بل خوا په عراق کې د فارس له لښکرو سره په جګړه بوخت و او په دواړو ملکونو کې بریاوې ترلاسه کولې. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د دومره شان او شوکت، سره د دومره اقتدار، هر وخت او په هر کار کې له الله رب العزت څخه ویریده او د آخرت له سوال او ځواب څخه لرزیدونکی و. تل لپاره د آخرت ویره د هغه مبارک په زړه کې پرته وه. زما او ستا څه حال دی؟ کله د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړی او کله په دې سوچ او فکر کې شوی چې الله رب العزت به په آخرت کې زما د عملونو زما نه پوښتنه کوي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډیر نرم زړه څښتن و. د قرآن کریم د تلاوت پر وخت به د خشوع او خضوع له امله له سترګو بې اختیاره اوښکې جاري شولې او داسې به په چیغو چیغو ژړل چې د شا او خوا خلک به پرې راټول شول. الله رب العزت هغه ته دومره نرم زړه ورکړی و، دومره له آخرت څخه ویرېده چې د ویرې د وجې نه به یې ساړه ساړه آهونه ویستل تر دې چې هغه ته د اواه منیب لقب ورکړی شو، یعنی ډیر آه ویستونکی او د الله رب العزت لور ته رجوع کوونکی. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه به چې کله په مانځه ودرېده نو د یو بېحسه لرګي په شان به ښکاره کېده. د زړه د نرموالي له امله به یې دومره وجړل چې سلګۍ به یې وهلې. د آخرت له ویرې او پند اخیستلو له امله یې دا حال و چې کله به یې شنه ونه ولیدله نو ویل به یې کاشکې زه دا ونه وای چې له راتلونکو فسادونو او جنجالونو څخه آزاد وای او چې د کوم بڼ او باغ له څنګ څخه به تیرېده او مرغان به یې له ښکلو آوازونو سره ولیدل، سوړ او سیلی به یې ویست، وبه یې ویلې مرغانو تاسې ته دې مبارک وي، چیرته چې غواړئ والوځئ الوځئ، د کومې ونې سوري ته چې وغواړئ کښېنئ او د قیامت په ورځ له تاسې سره حساب او کتاب نه کیږي. کاشکې چې ابوبکر هم ستاسې په څیر یو مرغه وی. ګورئ تاسو د ابوبکر شان ته وګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له ټولو نه نږدې کس دی او په ټولو مسلمانانو کې بهتر او غوره دی او بیا هم د آخرت نه او د حساب او د کتاب نه څومره ویریږي.
راځئ درنو اوریدونکو د الله د حکمونو پابند شئ، د الله د اوامرو پابند شئ، خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو او ارشاداتو په رڼا کې تیر کړئ، تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. کله به چې حضرت ابابکر الصدیق رضی الله تعالی عنه خطبې ته پورته شه، نو د خطبې تر مخه به یې خلکو ته له الله رب العزت څخه د ویرې تعلیم ورکوه. حضرت عبدالله بن حکیم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ حضرت ابابکر الصدیق رضی الله تعالی عنه خطبه ویله او وی ویل زه تاسو ته وصیت کوم چې له الله رب العزت څخه وویرېږئ، څرنګه چې د الله حق دی، او په دعا کې امید او ویرې سره یو ځای ژړا او زاری هم وکړئ. وګورئ چې الله رب العزت د زکریا علیه الصلاة والسلام او د هغه د کورنۍ په تعریف کې فرمایي کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعین. زکریا علیه الصلاة والسلام او د هغې کورنۍ د خیر او نیکی په کارونو کې تلوار کوه او د رغبت او ویرې په حالت کې له موږ څخه دعا غوښتله او له موږ څخه ویرېدل. نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه به هم د خطبې ویلو نه مخکې خلکو ته د ویرې تعلیم ورکوه. ډیر وخت به حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې ویل ای خلکو د الله رب العزت له ویرې وجاړئ او که ژړا نه درځي نو د ژړا هڅه او کوشش وکړئ. یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خطبې ورکولو لپاره پاڅېده، داسې وفرمایل ای خلکو تیر کال د ګرمي په موسم کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل. حضرت ابابکر صدیق دومره وویل او په ژړا شو. بیا یې خپل ځان سنبال که او وی ویل تیر کال مې د ګرمي په موسم کې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، همدومره یې وویلې او بیا په ژړا شو ځکه رسول الله وفات شوی. بیا یې وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له الله تعالی څخه د خپلو ګناهونو بخښنه او د دنیا او آخرت هوسایي او صحتمندي وغواړه. د هغه وصیت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته کړی و او حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو ته کوي. یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل تقریر کې داسې وفرمایل چیرته دی هغه د ښکلو او روښانو څیرو لرونکي چې په خپلې ځواني سره به خلک حیرانول، چیرته دی هغه پاچاهان او سلاطین چې لوی لوی ښارونه آبادول او کلا به یې ورڅخه تاوولې، چیرته دی هغه زړور چې د جګړې په ډګر کې بریاوې ترلاسه کولې چې د زمانې څرخ هغوی تیت او ذلیل کړل او مټې ورماتې کړې. یعنې هغوی چې نشته نن ورځ د دنیا نه تللي دي، دغه وخت په موږ او تاسو باندې هم راتلونکی دی. زو به خو راځئ داسې عملونه وکړئ چې د آخرت په ورځ الله رب العزت ته په اوچته غاړه باندې ودرېږئ او د هغې سختې ورځې د وحشت او د هیبت نه الله رب العزت تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. تاسو وګورئ د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وینا په هر لفظ کې پند او عبرت پروت دی، خو په دې شرط چې موږ دې ته متوجه شو او د دې پند نه موږ او تاسو عبرت واخلو، پند واخلو. یو صحابي چې نوم یې رافع تایی دی، یو ورځ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ته وویل ای ابابکر صدیقه ما ته څه نصیحت وکړه. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل الله تعالی دې پر تا رحمت او برکت نازل کړي، لمونځ کوه، روجې نیسه، زکات ورکوه، حج کوه او تر ټولو ستر نصیحت دا دی چې هیڅکله هم امارت او حکومت ونه غواړي او ویې نه مني، ځکه چې په دنیا کې د امیر مسئولیت زیاتیږي او د قیامت په ورځ له هغه څخه ډیر سخت حساب اخیستل کیږي او د هغه عملنامه ډیره اوږدیږي. نن ورځ راشه د امارت او د حکومت لپاره خلک وجل کیږي،
د خلکو وینې څکل کیږي تر څو چې هغه حکومت او امارت ترلاسه کړي او حتی ځینې څوکۍ خو په پیسو باندې خرڅیږي چې څنګه په پیسو لاسته راوړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابابکر صدیق د ایمانی عظمت په باره کې فرمایلی دي د ابوبکر صدیق رضی الله ایمان د ټولو مسلمانانو له مجموعي ایمان څخه دروند دی او سربیره پر دې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په اړه داسې فرمایي که زما یوه پښه د جګړې په ډګر کې وي او بله پښه مې له هغه څخه بهر وي بیا هم زه خپل ځان د الله تعالی له قهر او غضب څخه محفوظ نشم ګڼلی. دا وینا خپله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ایمانی قوت نتیجه ده. د چا ایمان چې څومره قوي وي هغه همدومره له الله رب العزت او آخرت څخه ویریږي. د آخرت له لوري اطمینان او بېپروایي ایمان نه دی بلکې د کمزوري ایمان نښه ده. څومره چې د الله څخه وویرېدلې او څومره چې د آخرت ویره ستا په زړه کې پرته وه په دې باندې پوه شه چې ستا ایمان قوي دی. او که د الله ویره دې په زړه کې نه وه د آخرت څخه نه ویرېدلې دا د ایمان نښه نه ده. په دې باندې پوه شه چې ایمان دې انتهایي ضعیفه دی. الله رب العزت دې خپلې ویرې ته او د آخرت ویرې ته زموږ په زړونو کې ځای راکړي تر څو زموږ ایمانونه قوي شي او الله رب العزت مو د هغې سختې ورځې د وحشت او د هیبت نه وژغوري. یو ځلې د جمعې په ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اعلان وکړه زه نن د صدقې اوښان ویشم. ټول خلک راشئ خو بې له اجازې هیڅوک ماته رانشئ. اجازه به اخلئ بیا به راننوځئ. یوې ښځې چې دا خبره واورېدله نو خپل خاوند ته وویله دا د اوښ مهار در سره واخله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیفه په خدمت کې حاضر شه. امکان لري چې تا ته هم کوم اوښ در ورسیږي. هغه کس مهار واخیست او بې له اجازې اخیستلو د خلافت دربار ته ورغی. ابابکر صدیق خو ویلي و چې بې له اجازې به ماته نه راځئ اجازه به اخلئ خو دا سړی بې له اجازې اخیستلو د خلافت دربار ته ورغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له هغه څخه مهار واخیست او د ادب په ډول یې هغه سړی په هماغه مهار باندې ووهه. کومه رسۍ چې ورسره وه په هغې سره دا سړی ووهه. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اوښانو له ویشلو څخه خلاص شو وی فرمایل هغه سړی چې ما ووهه هغه را وغواړئ چیرته دی؟ هغه سړی په ویره ویره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په حضور کې حاضر شو. د محمد رسول الله خلیفه ابوبکر صدیق وفرمایل ما ته په دې مهار باندې وهلی ته هم په همدې مهار ما ووهه او خپله بدله رانه واخله. په دې مجلس کې امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم حاضر و. هغه ویلې ای د رسول الله خلیفه دا رواج مه جوړوه تا خو بې سببه هغه نه دی وهلی تا هغه ته د حکم د خلاف ورزي سزا ورکړه تا ویلي و چې بې اجازې مه راننوځئ هغه بې اجازې راننوتو نو تا ووهه. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ته څه وایي دا سمه ده خو که په قیامت کې د دې پوښتنه له ما څخه وشي نو الله رب العزت ته به څه ځواب وایم هغه دې په دې دنیا کې مانه د خپل بدل واخلي. ګورئ د ابوبکر شان ته چې محمد رسول الله ته تر ټولو نږدې کس دی. وګورئ د ابوبکر شان ته چې په ټولو مسلمانانو کې بهتر او غوره دی. وګورئ د ابوبکر شان ته چې په دنیا کې محمد رسول الله هغه ته د الله رب العزت د رضا او د جنت زیری ورکوي خو بیا هم د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي. څومره چې ابوبکر لیدلی دی که فیصدي موږ او تاسو همدومره د آخرت او د الله نه وویریږو الله به موږ او تاسو کامیابه کړي. خو زموږ او ستاسو ژوند سراسر په غفلت کې تیریږي. الله دې زموږ او تاسو په حال باندې رحم وکړي. الله دې توفیق راکړي چې د الله د حکمونو مطابق او د الله د اوامرو مطابق او د محمد رسول الله د ارشاداتو مطابق خپل ژوند تیر کړو. هغه یو کس وهي سره د دې چې مجرم هم دی د هغه په نظر باندې خو بیا هم وایي چې راشه بدله دې مانه په دنیا کې واخله. دا نن خلک چې خپل ژوند ټول په ظلم وحشت او بدبختي کې تیروي دوی به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه ځواب وایي. الله دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته د هوس په فرو لاړې
زه دې پرېښودم تنها ژر مرور قصیده راشه نو لپس وم سر تر پایه د دلبر قصیده راشه د یو څو شېبو لپاره منور قصیده راشه د یو څو شېبو لپاره منور قصیده راشه نو لپس وم سر تر پایه د دلبر قصیده راشه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام د خپلې برخې له ګټې څخه کله کله د خوراک او څښاک ځینې شیان د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې وړاندې کول. یوه ورځ د ابوبکر صدیق غلام یو څه خواړه راوړل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له هغه خوراک څخه یوه مړۍ وخوړله. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوراک وکړ نو غلام عرض وکړه تاسې به تل معلوموله چې دا خواړه دې له څه ډول ګټې لاسته راوړي دي، خو نن تاسو دا خبره ځان ته معلومه نه کړه، زما نه دې پوښتنه ونه کړه، بلکې د خوراک څیز چې ما تاسو ته دروړه هغه تاسو وخوړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلام ته وفرمیل د سختې ولږې له امله داسې وشول، نو اوس ته ووایه چې دا دې څه ډول لاسته راوړي ول، دا خواړه تا د کم ځای کړي ول. غلام ابوبکر صدیق ته وایي د جاهلیت په دوران کې ما خلکو ته منتر ورښوده او هغوی زما د دې کار په بدل کې د مزد وعده کړې وه. اوس د هغوی لور او خوا ته ورغلم، د هغوی په ځای کې د کوم یوه واده و. نن هغوی د هغه منتر په بدل کې دا خواړه ماته راکړل او تا ته مې راوړل، تا ته هم وخوړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده نو ویې فرمایل افسوس تا خو زه ووژلم. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وغوښتل چې خپله ګوته په خوله کې ننباسي او خوړلې مړۍ بیرته قی او استفراق کړي، خو مړۍ بیرته راونه وتله. چا ابوبکر صدیق ته وویل چې د اوبو په واسطه قی کیدلی شي، بیا یې ډېرې اوبه وغوښتلې او تر هغو یې اوبه وڅکلې تر څو چې هغه مړۍ راووتله. چا عرض وکړ ای ابوبکر الله دې په تا رحم وکړي، تا د یوې مړۍ لپاره دومره پریشانی او تکلیف وګاله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي که په دې مړۍ باندې زما ساه هم وتلی وی، نفس مې هم وتلی وی، بیا به هم زه د دې مړۍ له قول کولو څخه نه وی درېدلی، ځکه ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي کوم بدن چې په حرام مال باندې وروزل شي د هغه لپاره اور مناسب دی، جنت پرې حرام دی. الله اکبر. دا دی په آخرت باندې ایمان لرونکی. موږ هم په آخرت باندې ایمان لرو، خو آیا موږ د حلال او حرام په معامله کې د هغوی د سلمې برخې په اندازه خیال هم ساتو او دا پوښتنه کوو یا دا تمیز او تفکیک کوو چې دا کم شی زه خورم دا حلال دی او که حرام دی؟ هغوی ته چې الله رب العزت په دنیا کې د جنت زیری ورکو او الله رب العزت دا اعلان کوو چې زه د دوی نه راضي یم، وجه دا وه چې دوی د آخرت نه ویرېدل، د الله رب العزت نه ویرېدل. آخرت ویره د دوی په زړونو کې پرته وه، نو الله رب العزت سرفرازي او کامیابي هم د دوی په برخه باندې کړې وه. یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د څکلو لپاره اوبه وغوښتلې. خلکو په اوبو کې شات او عسل ګډ کړل او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وړاندې کړل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خولې ته کړلې اوبه نو له سترګو یې اوښکې روانې شوې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دومره وجړل چې مبارکه ږیره لمده شوه. کله چې حضرت ابوبکر صدیق آرام شو نو د ابوبکر صدیق نه د ژړا سبب وپوښتل شو چې ابوبکر تا ولې دومره وجړل چې د ډېرې ژړا له وجې نه ستا ږیره لمده شوه؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو ته ځواب ورکړ زه یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم شي ته لرې شه وویل. ما عرض وکړ یا رسول الله زه خو دلته هیڅ شی نه وینم، تاسې څه شي ته وایې چې لرې شه لرې شه؟
حضرت ابوبکر صدیق وایي چې کله ما دا پوښتنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دنیا مجسمه شوه او زما مخې ته راغله نو ما هغه لرې کړه اوس ما ته ناڅاپه د محمد رسول الله همغه خبره رایاده شوه او زه وویرېدم چې زه د دنیا په جال کې وننښلم. وګورئ تقوا ته، وګورئ د آخرت ویرې ته چې په اوبو کې هغه مبارک ته عسل اچول کیږي او کله چې هغه سکي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اوریادیږي او ویریږي چې زه د دنیا په جال کې وننښلم. افسوس د هغو خلکو په حال باندې چې د دنیا په جال کې نښتي، آخرت ویر دی، جهنم ویر دی، جنت ویر دی، حساب او کتاب ویر دی، په غفلت کې ژوند تیروي. د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې دریږي نو دوی به رب العزت ته څنګه ځواب ورکوي. افسوس د هغو خلکو په حال باندې چې دنیا لاسته راوړي، د هغوی اصلي مقصد او هدف او مخه د دنیا لاسته راوړل وي، تفکیک او تمیز د حرامو او د حلالو په منځ کې نه کوي او څه چې خوري په دې فکر کې نه دی چې دا څه ما وخوړل دا حلال دی که حرام دی. د آخرت په ورځ چې دوی د الله په حضور کې دریږي الله رب العزت ترې پوښتنه کوي، دوی به رب العزت ته څه ځواب وایي؟ نه درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، راځئ د آخرت ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ. د دنیا ژوند محدود دی، د دنیا ژوند لنډ دی چې د آخرت په ورځ الله رب العزت څخه موږ او تاسو مسؤول نه یو. واقعا که څوک د آخرت د ورځې نه ویریږي هغه به کله هم لمونځ پرې نه دی. که څوک د آخرت د ورځې نه ویریږي هغه به غیبت نه کوي، حرام به نه خوري، سود به نه خوري، رشوت به نه کوي او خویندې به خرابې جامې نه اغوندي، بېنمازي به نه کوي. نن چې هر څه کوو د الله ویره زموږ په زړونو کې نشته، د آخرت ویره زموږ په زړونو کې نشته. یو ځل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغی. ګوري چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپله ژبه نیولې او کشوي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل الله دې وبخه داسې مه کوه. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه همدې ژبې زه برباد کړی یم نو ځکه مې اوس نیولې ده او راکاږم. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا واقعه موږ ته پند او نصیحت دی. موږ د خپلې ژبې په هکله څومره غافل او بې پروا یو چې څه مو خولې ته راځي هغه په ژبه وایو او هیڅ پروا هم نه کوو. موږ د دې فکر هم نه کوو چې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه له خولې څخه دی زموږ په شان کومه خبرې وتلې وي. بیا هم حضرت ابابکر صدیق خپله ژبه کشوي او په خپله خپل ځان ته جزا ورکوي. ټوله ورځ موږ او تاسو دروغ وایو، بدې خبرې کوو، غیبت کوو، تهمت کوو، خو کله مو هم ژبه ونه نیوله د خپلو اعمالو ته متوجه نشو چې د الله رب العزت نه بخښنه وغواړو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. غیر د الله د فضل نه والله که داسې اعمال لرو چې په هغه باندې الله موږ ته بخښنه وکړي نو الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله دې په خپل فضل، رحم او کرم سره موږ او تاسو ته بخښنه وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پمات نفس بتل پایم لکه اور په لوړ فانوس کې، پمات نفس بتل پایم لکه اور په لوړ فانوس کې. بیا د خپل ژوند پردی سوم د محشر قصیده راشه، د یو څو شېبو لپاره منور قصیده راشه، د یو څو شېبو لپاره منور قصیده راشه. لوله پس وم سر تر پایه د دلبر قصیده راشه. سپوږمۍ مې تل راخوړینکې اوس د ستورو سره جنګ کړم، سپوږمۍ مې تل راخوړینکې اوس د ستورو سره جنګ کړم. زما د شپو ککړ ګریوان ته د سحر قصیده راشه، زما د شپو ککړ ګریوان ته د سحر قصیده راشه.
لولا پشوم سر تر پایا د جلبر قصید راشه د یو څو شېبو لپاره منور قصید راشه لولا پشوم سر تر پایا د جلبر قصید راشه